او اوس زه ملګرو د پروګرام هغه برخې ته چې موږ نوم ورکړی دی کورنی ژوند او د کورني ژوند یو اهمه برخه چې موږ همیشه خبرې باندې کوو هغه ښځه ده. ښځه د کور مالګه وي، ښځه مور وي، ښځه خور وي، ښځه کور والا وي او دغه ښځه چې دی دا د کوره څخه جنت جوړولی سي او دغه ښځه چې ده د کوره څخه دوزخ هم جوړولی سي. ټکه دې ووایي دغه ښځې چې دوزخ او جنت جوړوي هم چې دا ښځه نه وای، دا مصیبتونه به نه وای، دا غیبت به نه وای. دا اوس ته څه وایې شمالو اکو؟ که دا نارینه نه وای نو څه ټکه بل ویدلی وای؟ ولکه هېڅ ټکه ډېره څه به مه راسره چلوه. د سیالانو په مخ کې تر دا ویښتانې دي نه سم ولا ودې څرخوم ودې غورځوم لکه مړه چرګه. قسم نه ده د پلاستیک ویښتان مې دي زما په لاس کې. اوس خو دې خلک جګه خاله بولي بیا به دې پکه خاله بولي. و چې شی ته ما ته ویښتانه رسېد ته یې ومنله ته لرې کمالات ما اورې لکه یو منټ ګورئ دا داسې خبره ده چې زموږ د دې خپرونې برخه چې ده د سپینې خبرې که نه سپینې خبرې به هلته په کرسۍ کې سره کښېنو بیا به تاسې دواړې دا خبرې سره سپینې کوي. جنګ ښه خبره نه ده. دا سیالان ناست دي د دې سیالانو مخ ته لږ راځئ داسې زمان الله خان تیار له مخه ایسته څه کیسه ده لکه چې زه یو ارتبیات ور برابر کړم د دې. مه کوه پښتون سړی دا پښتانه ناست دي څه کوې پر ښځه باندې څنګه لاس پورته کوې؟ هو دا خبره نه ده. زما بیا ما اوس خاورې سي چې د بوډا سره زما قسمت ولیکلی. نارې مه وه امان الله خان اته بنډله د شنه نوټو مې د پلار پر لاس ورته ایښي دي. ښه الله اوس دې خاورې ځه. زه به چې ګودر ته روانه وم نو ته خبرې امان الله ده به په ما باندې ټپې ویلې. سترګې دې ډېرې ښایستې دي په شوګیرو به یې خرابې کې مینه هېرې دې سوې خاورې دې شه د پلاستیکي غاښونه. سترګې مې خرابې وې سترګې مې وړندې وې چې دا ټپې مې در باندې ویلې. امان الله خان رښتیا خبره دا ده د نظر عینکې مې په هغه شپو کې ماتې وې که نه کنې ما به دغه ورته ویلې دا سترګې دې خړې دې پړې چړتې پړتې والله که دی شایم یې اوس دې خاورې څه بوډا څنګه دې زما پلار ته زارۍ کولې چې دا لور دې راکړه. که دا لور دې رانه کړه نو زه به ځان مړ کړمه. الله بابا که ستا د کور سپېره سي. امین. الله بابا که ستا د هغه پسونه مړه سي چې کومه زما د ولور په پیسو دې رانیول. امین. الله بابا که ستا د پټاټۍ چینجي وکړي. امین. الله بابا که هغه لارې دې وجنګېږه چې زه دې خرڅه کړمه دا بوډا دې رانیولې. امین ثم امین. ما څه تاوان دی پلار دې دی د دوی شرا ته مه ګوره. وایم که د دوی په شرا زه مړېدلی دا ولې مینې په شرا به خاورې څه ووایي وایي دا خو څه لرمه ده. بوډا اوس دې خاورې څه. امان الله ته یقین وکړه اوس خو د ده ژرم رنګ نه اخلي 3 واره یې رنګوي او بیا په آخر کې د ګوټو پالش ورکړي. یاره دومره ښیلې ده امان الله خان وایم دا د پلاستیک غاښونه زه واچوم بدنۍ په اوبو کې چې وایم څه تازه شي که نه هغه غاښونه راځه پټ کړي. ما ته وایي ته بابولان راته ووایه زه خو باب امان الله خان وایم د دې کیسه زه درته کوم که نه وایم زه به کښېنستلم نایي ته شم حجامت به مې وکړي رنګ به م پر ولګوي که نه وایم بس استري کړې صدرۍ به م واغوستله که نه بس د عطر پنبه به م په غوږ کې کښېږوله انو ګودر ته خو نو زه نه سوی تللی ویې سترګې کمزوري وې سړی دغه دا ډېر لوی کار خرابوي بس قرار وروره بل چم به م وکړي ای تورې پیشني عینکې به م لوړې پر واغوستې دغسې دوی چې به راته وکتل دوی چې ویل په سکول کې نوی ماسټر راغلی. نو دغه وه کیسه. الله بوډا د پلاستیکي غاښونه دې ورژېږه چې دا دونې دروغ پې وایې. دا غاښونه امان الله خانه اوس ته فیصله وکړه ما د دې سره څه ناجایزه کړې ده 4 موټه لرم واده مې کړی څه ظلم مې کړی دی. ګوره شمالو اکا واده چې تا کړی دی هغه ظلم نه دی مګر د واده بعد چې ته په دغه سیاسره باندې دغه رقم ظلمونه کوې دا ظلم دی. اوله خبره خو دا ده چې ستا عمر 80 کالو باید چې د 500 کالو یو ښځه دې غوښتې وای. ولې 8 لکه روپۍ مې په ورکړې دي 50 کاله ښځه په 50 روپۍ یا
ګوره دویمه خبره دا ده 3 ودونه تا مخته درلوده د څلورم واده څه ضرورت و نو خو مړې شولې ما څه په کړي دي وروره ستا د لاسه مړې سولې شکر دی نو ځکه ګوره که څوک پیسې لري د هغه دا مطلب نه دی چې 1 2 3 4 ودونه وکړي که نه په پیسو باندې نور کارونه هم ډېر کېږي که نه یو ښه سکول په جوړ که یو ښه کالج په جوړ که دا خو مطلب نه دی چې پیسې دې پیدا کړي بیا د هغه دپاره 1 2 3 4 ودونه او بیا د ودو سره ستا دغه رویه ده دا خوارکۍ راغلې و پروګرام ته ګرده پروګرام دې پزار کوي بیا پسې راغلې د ښځو په خلاف باندې هم ګایډې 4 ودونه تا کړي دي دا خبره خو دې ټیک ده ولی چې زه هم پښیمانه یم خیر پروا نه کوو څه ملګرو دا وه د کور کهول برخه زموږ ډېر داسې ظالمان سپین ستا چې هغه د پیسو په زور باندې د یو 18 کلن نجلۍ سره د 20 کلن نجلۍ سره واده وکړي او ظاهره خبره ده چې د هغه نجلۍ د هغه ځوان نجلۍ خپل ارمانونه وي د هغې په زړه کې هم یو آیډیل وي د هغې خوب وي د هغه خیالونه وي چې هغه د خپل عمومره هلک سره واده کول غواړي مګر دا رقم خلک چې د پیسو په زور باندې دا ودونه وکړي دا ډېره غلطه خبره ده زموږ په ټولنه کې داسې ډېرې بېساره ښځې وي چې هغه کونډې وي د هغو میړه مړ سوی وي د هغو عمر زیات سوی وي نو دا رقم سپین ږیرو ته پکار دی چې د خپل واده دپاره دغه رقم ښځو سره واده وکړي